السلام علیکم. دا اواز خو به هر انسان ضرور اوریدلی وي. دا په کورونو کې اوسیدونکي یو عامه مرغۍ چې کله د دې اواز خاموش شي نو ډیره تباهي راوړي، لکه څنګه چې په چاینا کې په کروڑونه خلک وژلي دي. نو بالکل په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د دې مرغۍ باره کې مکمل حال احوال در کوم چې دا اوسیږي کوم ځای کې او دا خوراک کم یو کوي، دا انډې څومره اچوي، د دې رهن سهن څنګه دی، او چې دا وي څه فایدې او چې دا د معاشرې نه لرې شي نو څه نقصانات وروړي او د دې د ختمېدلو وجه څه ده. نو دا ټول هر څه به درته انشاءالله په نننۍ ویډیو کې درښایم. په ټولو مارغانو کې دا یوه مرغۍ ډیره مشهوره ده او د هغې وجه دا ده چې دا عام طور سره زموږ په کورونو، دکانونو، لارو کوڅو کې او بازارونو کې موږ سره یو ځای اوسیږي او د کورونو په چتونو یا ګوټونو او یا وړوکي لنډو ونو کې ځان له جالې اچولي او د انسان سره نږدې اوسیږي. د دې خوراک وریجې، دانې او وړوکي حشرات خوري، یا په ښارونو کې چې د انسان نه کم پاتې خوراک وي چې یو سایډ ته خلک پرېږدي، یا وچه روټۍ شي یا څه نور څه غنم دانه وي، نو دا د هغې خوراک وي. په کلو کې چې کله انسان پټي کري هغه وخت کې کومه دانه مانه په ځمکه پرته وي هغه هم خوري، او چې کوم فصلونه کېږي نو هغې کې چې کوم ملخان یا څه نور ماشي مچان وي دا هغه هم خوري، نو د هغې د وجې دا خپل ژوند تېروي. دا مرغۍ په یو ځل کې 3 نه واله تر 5 پورې انډې اچوي او تقریبا 15 ورځو کې دننه هغې نه وړوکې نورې مرغۍ الله پاک په خپل قدرت سره پیدا کړي. د دې عمر تقریبا 3 نه واله تر 5 کالو پورې وي، خو چې کوم ځای ډېر خوښ شي او هغه ځای کې ورته غله دانه میلاویږي نو د دې عمر تر 10 کالو پورې هم رسي. په چاینا کې په 1958 کال کې یو مشر یې اعلان وکړو چې 4 پیسټ کمپین، یعنی د 4 آفتونو جګړه په نامه باندې یو کمپین یې وچلولو چې دا 4 شیان موږ د ملک نه ختم کړو نو زموږ پیداوار یعنی غله دانه به ډېره کېږي. په هغه 4 کې مچ، منګکوري مږې شوې، مچان شو او دا وړوکې مرغۍ ختمول شامل وو. خلکو ته یې اډر وکړو چې دا وړوکې مرغۍ چېرته وینئ ولئ، جال یې ور رالړه کوي او هاوله ماتې کوي. چینیانو هماغه کار وکړو خو وروستو څه وشو؟ دا مرغۍ د نیش برابر شوې، خو د دې نتیجه دا راووته چې هغه فصل چې د دې د وجې نه یې ډېرول غوښتل هماغه فصل کې دا وړوکي حشرات، دا مولخان وغیره دومره ډېر شول چې ګیر چاپېره چې کم پټي وو په هغې باندې به ورتلل او د دې نسل به ورځ په ورځ سیوا کېدلو او دا ټول فصلونه یې تباه کړل. نو په یو څو کالو کې په چاینا کې د غنمو دانې دومره کات راغو چې په لکونو او په کروڑونو خلک د هغې د لاسه مړه شول. نو دې نه دا نتیجه هم را مخې ته کېږي چې دا وړوکې مارغه ماحول دوست دی، که تا نه غله دانه خوري نو په بدل کې تا له غله دانه محفوظ کوي هم. دا وړوکې مرغۍ ورځ په ورځ زموږ د کورونو نه، پټو نه، لارو کوڅو نه او د ښارونو نه ورکېږي. د هغې یو څو وجې دي او هغه وجې هم زه تاسو ته نن ښایم. لومبی به درته دا وجه وښایم چې دا مرغۍ د ښارونو نه ولې ورکې شوې. د ښارونو نه د دې وجې ورکېږي چې په ښار کې ورځ په ورځ شور سیوا کېږي، څه د ګاډو شورونه، څه د فیکټرۍ شورونه او څه د انسان د نورو اوزارونو شورونه. د هغې د وجې نه دا مرغۍ د ښارونو نه ورځ په ورځ کمیږي او د نه لیدو برابر شوي دي. دویمه، د کورونو نه اخر ولې ختمې شوې. زموږ پخواني کورونه د لرګو نه او د نورو داسې شیزونو نه جوړو چې په هغې کې به دې ځان له ډېره په اسانتیا سره جاله اچولی شوه او پکې به خپل ژوند یې تېرولو. خو اوس زموږ کورونه پاخه شوي دي او هغې کې داسې ځایان نشته دی چې دوی پکې خپل ځان دپاره جاله واچوي، او که جاله وامچوي نو زموږ کورونو کې ساتلی شوي پیشوګانې او سپي وغیره د دې جالو او د دې بچو ته او دوی ته نقصان رسوي. د هغې د وجې زموږ کورونه هم د دې دپاره د اوسېدو لایق نه دي پاتې شوي. بل دې د پټو نه او د کلو نه هم ورځ په ورځ ختمیږي او د دې نسل د نیش برابرېدو ته جوړ شوی دی. د هغې وجه دا ده چې زموږ پټو کې نن سبا دا ډېر مشران داسې قسمه د فصلونو سپرې کوي چې هغه ډېر زهریله وي او هغې کې داسې کیمیکل شامل وي چې دې پټو کې به وړوکي چې دا کوم چینجي، مچان، ماشي او دا نور حشرات دي نو دا به نه کېږي. نو چې کله دا نه کېږي نو مرغۍ ته خوراک نه میلاویږي
نو چې کله دې ته خوراک نه ملاویږي دا به خامخا هغه ځای پرېږدي او هجرت پکې بل ځای ته وځي. د دې د وجې د دې د نسل ورو ورو زموږ د علاقو نه په ختمېدو دی او په نش حساب دی. نو موږ له لږ شانتې غور پکار دی چې د دې د اوسېدو دپاره لږ شان څه ناڅه بندوبست وکړو. ګینې دا وړوکي او ښکلې مرغۍ چې زموږ ژوند یې ډېر ښکلی او اسان کړی وي دا به موږ نه ختم شي او د زرګونو کالو تاریخ چې دوی موږ سره په کورونو کې اوسېدلي دي هغه به مکمل ختم شي. خو د دې نه علاوه یو وجه داسې ده چې د هغې د وجې مکمل د دې نسل کشي روانه ده او په هغې کې د ټول نه زیات لاس هم د انسان دی چې د نوي دور ټکنالوژي په نامه مشهور دی. یعنی سیګنل د دې مغزو لا ډېر نقصان ورکوي او دوی چې کور ته ځي نو د دې الله پاک د دې مغزو کې یو داسې سیسټم اچولی دی چې دوی ته خپله لاره معلومه وي او دوی ته سیګنل ملاویږي. نو د دې ټاورو د موبایل سیګنلو د وجې هغه سیګنل او د دې د مغزو سیګنل خپلو کې ملاویږي او دوی نه لار خطا کېږي چې دوی ته پکې ډېر مشکل پیښیږي او د دې په مغزو او ژوند باندې ډېر اثر غورځوي. نو د دې د وجې نه دوی ورو ورو ختمیږي. په دې باندې انډیا کې یو فلم هم جوړ شوی دی 2.0 هغه د روبوټ والا فلم چې په هغې کې کله اشي کمار د مرغو سایډ نه د ویلن په طور راشي خو هغه پکې سور حقیقت بیان کړی دی او واقعي دغه سیګنل د مرغو په ذهنونو باندې ډېر غلط اثر غورځوي او دا زموږ د زندګیو نه ورځ په ورځ ختمیږي. نو امید لرم چې دا ویډیو هم ډېره خوښه شوي. د داسې قسم ویډیوګانو دپاره زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.